د غزني یو له مشهورو میوو څخه یو هم آلو ده چې سږکال یې باغ لرونکي حاصلاتو ته خوښ نه دي او له مسئولینو غواړي چې په دې برخه کې دوی ته لازمي اسانتیاوی رامنځته کړي. یک جای درست نداریم که ما مثال در غزنی که ما سم بفروشیم تکلیف داره، زحمت داره، مگر مایداد پولش صحیح نداره. آلو که یک میوه خیلی خوب است، از خوشمزه است، از لحاظ ارزش هم ارزش زیاد داره. دیگه خواست ما از دولت هم است که در ساخت سردخانه ها در ولایت غزنی کوشش کنه و البته کوت و دوا و ایگاپام است که دیاقین به می مشکلات مواجه است. بلخوا د دې میوې سوداګر وایي چې د غزني آلو بخاره د دوی او بزګرانو لپاره د عاید ښه سرچینه کیدای شي، خو په دې برخه کې کرنیز نوښت د سړکونو او مارکیټ نشتوالي ستونزې ایجاد کړي دي. دلته باید سردخانې جوړ سي، شرکتونه جوړ سي چې دا تولید سي، پروسس سي او خارج ته ولېږل سي. دا یو ښه بازارموندنه هم د دهقان لپاره پیدا، د افغانستان لپاره هم د ټول هیواد وګړو لپاره دا یو فایده ده. په همدې حال کې د غزني د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د دې میوې د حاصلاتو زیاتوالی، اصلاح او بازارموندنې په اساس 15 کلن پلان لري چې په عملي کېدو به یې هیواد بڼوالو د دې برخې د سوداګرو اقتصاد ته ګټه ورسوي. خوشبختانه په دې رابطه د کرنې ریاست یو 15 کلنه طرحه آماده کړې ده چې هغه د کرنې ریاست لخوا تایید سوې وه او موږ خوشبختانه 2 کاله د هغې طرحې په عملي کولو په رابطه مو کار هم وکړ. موږ خوشبختانه په زرګونه جریبه باغونه د آلو بخاره او په غزني ولایت په مرکز ولسوالۍ کې جوړ کړل او همدارنګه چې د زاړه باغونه د آلو بخاره او موږ د احیا کولو لپاره په هغې رابطه مو هم کار کړی. د یادونې وړ ده چې غزنی هم یو کرنیز ولایت دی او د اکثرو وګړو اقتصاد یې په کرنه او مالدارۍ چلیږي، خو د غزني اوسیدونکي له وچکالۍ سره ټکوي. دوی له حکومت د سړکونو، د اوبو بندونو او سړکونو د جوړېدو غوښتنه کوي.